د صحت نړیوالې ادارې یونیسف د سویټزرلند بنو کې د صحت مختلفو مرکزونو لخوا ماشومانو ته د میندو پی ورکولو په اهمیت یو سیمینار او واک یعنی لاریون وشو. دغه پروګرام کې د بنو صحت مختلفو مرکزونو نارینه او زنانه عملې د غیر سرکاري تنظیمونو غړیو، ډاکټرانو او علما کرامو هم ګډون وکړ. دوی ماشوم ته د مور پی ورکولو په اهمیت اول په بنو کې واک یعنی لاریون او وروسته یو سیمینار وکړو چې ډاکټرانو د صحت ماهرینو او علما کرامو بچی ته د مور پی اهمیت او فائدې باندې تفصیلی خبرې وکړې. سیمینار ته وینا پر مهال مولانا یونس وویل الله پاک میندو ته حکم دی چې خپلو ماشومانو ته تر 2 کالونو پورې خپلې پی ورکړي. نو د دې چې سمره پرچار مشتو څه کوي شي کومو نیت چې کوم د مش دغه وي چې الله جل شانه یو حکم چې کوم دغه مایند تا میژه دی الله پاک هغه حکم چې کوم دغه مایند ته رسوي. الله جل شانه میر ته حکم ورکړي چې مایند ته پچار دو چې یرضعن اولادهن کہ وہ اپنی اولاد کو دودھ پلائیں. مایند دا خپل بچیوں نے ته چې کوم د شودو ورکړي پیره ورکړي. دغه د قران کریم دغه حسین د عملی میږي چې دا شای د مایند چې کوم ذمہ داری دو او دیانتن چې کوم دو الله طرف نه پدی باندې خبره چې کوم دو واجب دو کچره یو امیر خپل بچی ته خپل شودو چې ګنو ورکړي بغیر د عذر نو دا عند الله دی الله په نسبت باندې د شزینا چې ګناګور دو. د مایندو او ماشومانو په صحت کارکون کې حلیمه خپل وینا پر مهال ماشومانو ته د مور پی ورکولو په اهمیت خبرې وکړې. کمیونټي کې بمونږ صرف یو څو میسیجونه داسې ورکو، یو څو پیغامونه به داسې ورکو چې د اغي د پاره مسانوي او استاد د پاره مسانوي. رومبي د پیدایش نه فورن بعد په نیمه ګنټه کې دنه مور له پکار دي چې خپل ماشوم ته خپل پی ورکي. دا خبره بار بار ولي کیږي. دا ځکه کیږي چې هغه رومبني پی چې کوم ته مونږ ورګو وایو هغه د ډیرو داسې مونږ اکثر داسې وایو چې د ټولو بیمارو دا میسج غلط دی. ټول بیماران بعضی بیمارو خلاف هغه قوت مدافعت پیدا کوي. لکه د سینې بیماری شو، نمونیا شو، یرکان شو او دا شانتي نور بیماری شوي، ډایریا شو، د اسهال وغیرہ. دا شانتي دویم میسج کې مونږ وایو چې مور له پکار دي چې ماشوم ته د شپږو میاشتو پورې صرف او صرف خپل پی ورکړي. خپل پی دلته کوم تاسو تاسو کولی شئ کمیونټي کې تاسو نه تاسو کې دي شي چې خپل پی ول ورکړي نو او چې دین او به ضروري شي دی او به ول نه ورکو. دلته کې تاسو غي تداویل شي چې د مور پی چې کوم دي د شپږو میاشتو پورې د ماشوم چې څونه ضرورت دي هغه پوره کوي دوبو طلب پورې. دریم میسج مونږ ورکو چې مور له پکار دي چې د شپږو میاشتو نه پس هغه ته خپل پي سره اضافي خوراک شروع کی، نرم خوراک چې ورته وایي. ډیسټریکټ نیوټریشن کوارډینیټر فهد الله د یاد پروګرام مقصد پاړه مشال تا وویل دا پروګرام چې کوم دا مونږ د یونیسف په تعاون باندې په ډیسټریکټ بنو کې منعقد کړی دی. د دې مین مقصد هم دا دی چې زمونږ کومه کمیونټي ده هغه ته د مور د پیو حواله سره لږ پیغام ورورسي او چې کوم د دې اهمیت ته او د دې خصوصیات دي هغه مندو تورسي او په هغه باندې د پوره عمل کولو هغه عملو کې او زمونږ کوم سټاف چې کوم نه ان شاء الله دی غون منت کې به هغه خپل څونم چې زمونږ ورکینګ ایریاز دی هغه کې به دی میسیجز هر یو کور ته هر یو محله ته رسي چې د مور شوده ولی ضروری دی بچی د پاره. سیمینار ته وینا پر مهال د صحت ماهرینو پر دې خبره زور ورکو چې میندو لا پکار دي چې خپل ماشومانو ته خپل پی ورکړي او دوی با پوره هفته په مختلفو سیمو کې ګرځي او هڅه وکړي چې دغه پیغام هر کور ته ورسوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.